الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. په مخکې آیاتونو کې د رب العالمین ربوبیت بیانېده چې زمونږ او ستاسو رب حقیقي او رب العالمین یو ذات دی چې هغه مړه کول او ژوندي کول کوي، انسان ته رزق ورکوي، انسان پیدا کړی دی او بیا به داسې یو ورځ راځي چې دا انسان واپسی به کېږي رب العالمین ته. دی واپسی ته بعث بعد الموت وی. دام د ایمان د اهمو اجزاو نه دی چې کله یو انسان په دې باندې ایمان لري چې زما به خامخا پیشي کېږي رب العالمین ته، نو دا په دنیا کې به هر قدم ډیر په احتیاط سره اوچتوي، هر قول او هر فعل د ډیر زیات سوچ او فکر سره وي، او دا کلم داسې کار نه کوي چې د دپاره په هغې کې نقصان وي یا رستو تینا تپوس کیږي او په تپوس کې دا پاتې راځي. او دا عام معمول د خلکم دی چې کله په یو معاشره کې یو کس وي او هغه د خلکو ورانه نه برداشت کوي او هغې نه تپوس کوي، نو هغه معاشره برابره وي. هغه معاشره کې غلط خلک ډیر کم وي، ځکه هر څوک دا سوچ کوي که چرته ما په دې علاقې کې غلط کار وکړو نو زمانه به تپوس کیږي. نو چونکې رب العالمین د دغه دنیا خالق دی او بعث به هغه ته کیږي او زمونږ ټولو اعمالو نگهبان دی، د ذره ذره حساب به را سره کوي، نو د هغې بار بار انسان ته د هغې ذکر کوي چې انسان متوجه شه، هر فعل او قول او عمل کې توجه کوه، یو ورځ به د خامخا پیشي کېږي رب العالمین ته، او زما په دربار کې به ته هله کامیابیږي چې په دنیا کې دی زما منلی وي او زما د رالیږلی شوي رسول او کتاب مطابق تی خپل زندگی تیره کړې وي، خپل خواهش او نفس تی شاته غورځولی وي، نو بیا ته کامیابی. او چې کله یو انسان نفس او خواهش په دنیا کې شاته وغورځوي نو بیا دنیوي زندگیم د ډیره برابره وي او ډیره ښایسته وي، او د باطنی زندگی او چې کومه د آخرت والا د هغه هم ډیره برابره وي. ځکه په دنیا کې د انسان دوا اجزا دي
چې یو د ظاهر دی چې بدن دی نو دا غذا ته محتاج دی په ترقی او نمو کې چې خوراکو کی او اسکاکو کی او که بیمار شي نو علاجو کی. دویم شی د روح دی او روح د پاره غذا ته ضرورت دی او د روح غذا د رب العالمین خبره منل دی. دا غره لګلې شوی دین او دا غره لګلې شوی کتاب او نبی مطابق خپل زندگی تیرول دی نو ستا روح به خوشاله وي. نن کوم ډیر خوراکونه وکړو که ډیر د ژوند او د راحت او د سهولت اسباب ځان ته جمع کو لیکن چې کله مونږ روح ته غذا نه ورکړي نو زمونږ ذهن سکون والا نشي کیدی زمونږ زندگی د آرام او راحت والا نشي کیدی. مونږ ته پکار دادی چې مونږه د بدن ته چې کوم ضروریات دي هغه خو را جمع کوو چې ډیر فکر او سوچ مونږه د روح ضرورت ته وکړو چې هغه مقصد دی او هغه دنیا او آخرت دواړو کامیابی ده. دغه مقاصد ته پاره درې واقعات بیانېدل. رومبنی واقعات ابراهیم علیه السلام او د وخت د بادشاه نمرود و د هغوی په منځ کې مباحثه وشوه او نتیجه دا راووتله چې ابراهیم علیه السلام د رشد والا او د هدایت والا او نجات رب العالمین ابراهیم علیه السلام ته ورکړ. حالانکه ابراهیم علیه السلام په دغه دور کې چې کوم ظاهري اسباب دي هغه ور سره نو هغه ور سره ډیر کم مد مقابل چې غټ بادشاه او تاسو ته ما ویلو چې څلور بادشاهان داسې تیر شوي دي چې هغه په ټوله دنیا باندې بادشاهي کړې ده. په هغې کې 2 مسلمانان او 2 کافر دي نو په هغې کې یو داو نمروز د ټولې دنیا بادشاه. نمروز سره د زندګۍ اسباب ډیر زیاتو هر شي باندې پوره غټ بلډنګ ځان د پاره جوړ کړو او بره به پکې ناسو او تاریخ والا دام لیکي چې اولنې تاج چې بادشاه په سر کې خودې دی هغه نمروز کې خودې دی او دا د عراق په بابل ښار کې دا عراق ښار مفسرین او مورخین لیکي چې دا ډېر په زړو ښارونو کې دی ځکه دنیا چې په دویم ځل آباده شوې ده هغه د نوح علیه السلام نه آباده شوې ده. ځکه نوح علیه السلام قوم چې کله سرکشي وکړه نو رب العالمین په ټوله دنیا اوبه راوستې او ټول هر څه هلاک کړل. د نوح علیه السلام 3 بچیو حام او سام یافس د دې نه بیا رب العالمین ټوله دنیا آباده کړه. د دغې وجې نه علما او فقها نوح علیه السلام ته آدم ثانی وایي. نو دا نمروز په 4م یا 5م پوش کې د نوح علیه السلام زوی و په اولاده کې راته بعض وی چې د حام په اولاده کې راته او بعض وی چې نه د سام په اولاده کې راته. نو دا ډیر مخکینه خار دی عراق او نمروز هم ډیر مخکې تیر شوی دی. مقصد د خبرې دا دی چې دنیا په لحاظ سره ټول اسباب سره موجود لیکن د وخت د نبی خبره ونه منله. بادشاهي وسره وا اسباب ورسره لیکن ارڅ سره ذلیل شو ناکام شو. په دې کې مونږ ته عبرت دی کنن تا سره د راحت او سهولت او د سکون اسباب ډیری دین درکې نه نو ته به کله کامیاب نشي. د عارضی خوشحالی ده او عارضی فایده ده دا به یو ځل ختم شي او بیا به نقصان سره مخامخ شي. لہذا ځان نقصان سره مخامخ کوه بلکې چې کوم د رب العالمین کتاب دی او رسول راوړل شریعت دی هغې باندې ځان پوهه کا او د هغې مطابق زندگی تیره کا نو ستا زندگی به ښه وي او د کامیابۍ به وي. بیا دویمه واقعه د عزیر علیه السلام دلته بیان شوه. عزیر علیه السلام هم یو جلیل القدر د الله نبی و او دا په یو کلي باندې تیرېده او هغه کلی وران شوی و. تاریخ والا لیکي چې بخت نصر چې دام غټ بادشاه تیر شوی و او دام په هغه 2 بادشاهانو کې چې ټول دنیا باندې بادشاهي کړې ده. دا د بني اسرائیلو نه و د ډېر ظلمونه کړي نو دغه قوم یې مړ کړی او څه ته یې نه تښتېدلي او دا کورونه شاړ پراته وو. نو دلته عزیر علیه السلام یو قول وکړه او دې باره کې علما فرمایي وایي دې کې د الله قدرت عظیم وګاڼه
چې څومره عظیم رب دی زمونږ، څومره لوی قدرت والا دی. ګوره دا خلک مړه شوله او هوا پې راله، مرغانو یې غوښې وخوړې او څه هوا سره یو ځای شولې، څه یو شي وخوري او څه بل شي وخوري، او بیا به دا رب العالمین را ژوندي کوي. او دویم قول داو چې د پې د غم اظهار وکړه په دغه کلي باندې. او دریم قول بعضې مفسرینو دا لیکلی دی چې ارمان وکړه چې کاش دا قوم خو را ژوندی شوی وي، او دا به څنګه را ژوندی شي؟ نو امتحانا په عزیر علیه السلام رب العالمین 100 کاله مرګ راواسته، او په دغه وخت کې وی دا د 40 کالو و، او چې کور نه راته نو په کور کې د ده یو بچی و، او هغه په دغه وخت کې د 20 کالو و. عزیر علیه السلام باندې رب العالمین مرګ راواسته، او پوره 100 کاله پس رب العالمین را ژوندی که. چې کله خپل علاقې ته لاړه او کلي ته لاړه نو خلکو نه پیژانده. اخره کې تی مرګرو پوښتنه وکړه، وی که ته واقعي عزیر نو عزیر ته تورات یاد و، آیا تا ته تورات یاد دی؟ بخت نصر یو دا ظلم کړی و چې کورونه یې ورته وران کړي، او دوی سره چې کومې اصلي نسخې د تورات وي هغه یې ورته سېځلې وي. دوی ته تورات نو یاده، او عزیر علیه السلام ته تورات یادو، نو هغه په دې باندې ډېر خوشحاله شو قومه، او دوباره نوې تورات د عزیر علیه السلام د مبارکې خولې نه هغوی ولیکه. او په دا وخت کې وي د ده یو بچی هم و چې کله داته نو هغه وخت کې دا د 20 کاله و، او په دغه وخت کې هغه د 120 کالو. بیا هغه وادم کړی و او د هغه یو بچی هم پیدا شوی و، هغه په دغه وخت کې د 90 کالو و. نو عزیر علیه السلام چې څنګه وفات شو، اقا شان رب العالمین را ژوندی که، اقا شان تکه توره ګیره او ښایسته تک تور ویښته او ښایسته ځوان. لیکن بچی خو 120 کال ته رسېدلی و، هغه دواړه وي بوډاګان و، بچی هم بوډا و او نمسی هم بوډا و، دواړو سپینې ګیرې وي، او دا الله پاک ځوان او رکروغ ساتلی و. دا د چا قدرت دی؟ دا د رب العالمین قدرت دی. په دې کې مونږ ته ښایي چې لږ سوچ وکړئ، لږ فکر وکړئ. دنیا کې ډېر مور ډوبېږئ، دنیا کې د غفلت ژوند مه کوئ، خامخا به رب العالمین تاسو دوباره راپورته کوي. مرګ به راځي او د مرګ نه پس به رب العالمین ته ودرېږئ، د ذرې ذرې حساب به در سره کیږي. لہذا ځان عقلمند که، ځان هوښیار که، اوس ځان سره حساب وکړه. ځکه حدیث پاک دی، نبی پاک علیه السلام فرمایي الکیس من دان نفسه، هوښیار سړی هغه دی چې ځان سره حساب وکړي، وعمل لما بعد الموت، او خپل را روانې زندګۍ دپاره څه نیک عمل وکړي چې هغه زندګي ښه شي. هسې نه دنیا نه خو لاړ شي، خلک هم جاري او تم جاري، نو دا ډېر غټ نقصان دی. که خلق جاری خیر دی جاری دی، خو چې لاندې خو ته خوشحاله یې که نه چې تا ته خو د خپلو اعمالو سیله میلاو شوي، او که نه ستا اعمال هم ګډوډي او تا د هغې زندګۍ دپاره کار نه کړی، نو بیا ته د ډېر خسارې او نقصان والی. اوس په دې آیات کریمه کې رب العالمین یو بله واقعه بیانوي او متعلق ده د بعث بعد الموت سره، چې دغه دنیا به فنا کیږي او بیا به را ژوندي کیږي. دې باره کې مورخین لیکي چې کله د ابراهیم علیه السلام مناظره او مباحثه د نمرود سره وشوله، نو هغه ورته ویل چې دا ژوندي کول زه کومه. ابراهیم علیه السلام ورته ویل چې نه، ژوندي کول رب العالمین کوي. وی هغه ته تپوس کړی و چې تا څوک کتلی چې ژوندی شوی دی، چې روح پکې اچولی شوی دی؟ وی دې ځای کې ابراهیم علیه السلام غلی شو، د رب نه دعا وغوښتله بیا وروسته چې یا الله دا ما ته په خپلو سترګو وښیه چې دا روح څنګه اچي او دا څنګه یو ځای کېږي. او بعضې مورخین لیکي چې یو ځل دا یو صحرا ته وواته او د سمندر په غاړه باندې یو مرداره پرته وه، یو زناور مړ شوی و، او د هغې نه میان هم خوراک وکړه، د هغې نه مرغان هم خوراک وکړو، نور حشرات هم رالله، ذره ذره شو، څه پکې هډوکي پاتې شو، هوا راله هغه والوته. نو دلته ابراهیم علیه السلام ویلي چې دا به څنګه بیا را ژوندی کېږي؟ د رب العالمین نه هغه عین الیقین وغوښته، یو علم الیقین چې خبر تا ته راورسېږي، او یو شی په خپله سترګو باندې کتل دي. دلته رب العالمین تپوس وکړه چې اولم تؤمن، آیا ستا یقین نشته؟ نو ابراهیم علیه السلام ویلي بلا ولې نه، دی زمونږ دپاره وکړه رب العالمین تپوس، چې بعد کې بیا دا څوک ونه وایي چې هسې نه چې ابراهیم علیه السلام په زړه کې څه شک و. نه شک نه و. د دغې وجې نه حدیث دی امام بخاري راخیستی دی، نبی پاک علیه السلام فرمایي وی مونږ ډېر زیات حقدار یو چې شک وکړو په دې باره کې، لیکن مونږ شک نه کوو
تواضعا نبی علیہ السلام فرمایلی دي. حالانکه د نبی علیہ السلام درجه د ابراهیم علیه السلام نه ډیره غټه وه. نو دیږي کې ابراهیم علیه السلام وی شک نه دی کړی، وی موږ شک نه کوو. نو ابراهیم علیه السلام به ولې شک کوي؟ خو لیکن یو ارمان و، یو د الله نه هغه یو خبره تپوس وکړه او رب العالمین ورته وښودله. او وی داسې و چې رب العالمین نه تپوس وکړه چې څنګه به مړي ژوندي کېږي. نو رب العالمین ورته وفرمیل چې 4 مرغان راونیسه او دا 4 مرغان ټوکړي ټوکړي کا، کیمه کیمه او چکنې ته نه جوړ کا، او بیا چې کوم نږدې غرونه تا سره په هغې باندې د دې څه حصه کېده. بعضې مفسرین لیکي چې 4 طرف ته کېده، مشرق مغرب او شمال او جنوب. او بعضې وایي چې نه ستا د وس مطابق ته څومره غرونو ته رسېدی شي په ټولو باندې څه حصه کېده. او دا سرونه یې ځان سره کا، دقه شان هغه وکړله. او بیا رب العالمین ورته حکم وکړه چې راژوندي شه. او ابراهیم علیه السلام ورته آواز وکړه. نو هغه غوښې ګډې وډې کړې وي، کیمه کیمه شوې وي، څه حصه یو خوا او څه بله. هره غوښه خپل غوښې وره بانکه د خپلې بانکې ور هډوکې د خپل هډوکي سره یو ځای شو. ابراهیم علیه السلام ته روان شو او سرونه یې پراتو او هغه مرغه ته جوړ شو او والوته. دې کې ورته رب العالمین یو لوی قدرت وښوده. دې کې هم دې خبرې ته اشاره ده چې ګوره دا سوچ هم ونه کړي چې زه به سبا مړ شم او ختم مشم، لکه څنګه کفار او دهرین وی چې د الله نه منکر دي، د قیامت نه منکر دي، د بعث بعد الموت نه منکر دي. موږ د پاره رب العالمین ډېر دلایل پیش کړي په دې کې. دا به خامخا ته راژوندی کېږي او د ذرې ذرې حساب به در سره کېږي. او دغه یو واقع ابراهیم علیه السلام ته رب العالمین په خپله وښودله. دې مرغانو باره کې راځي چې دا مرغان کم کم و چې ابراهیم علیه السلام ځان سره راوستی و به ساتلی و به ټوکړي ټوکړي کړل. نو یو مارغه وي په دې کې طاووس و، یو مارغه په دې کې وی چرګ او بل پکې کونتره وه او 4م پکې کارغه وه. بیا علما مفسرین فرمایي چې د دغې مرغانو انتخاب یې ولې وکړه؟ نو اکثر مفسرین دا فرمایي چې په دغې مرغانو کې څه خاص صفتونه دي چې په دې کې دې خبرې ته اشاره ده چې ای انسانانو دغه صفتونه د ځان نه وباسئ. و یو پکې طاووس او وی طاووس زینت ډېر خوښوي، خپل ځان باندې ډېرې زیاتې ګوتې وهي او ځان ورته ښایسته ښکاري ډېر زیاته. او بعضې علما وایي ډېر تکبر هم کوي، لیکن وی بعضې وخت کې دا د ډېر ځان ته د کتلو د وجې نه په ګډا شي او ډېر زیات په کبر کې شي. وی ناګهانه چې کله سترګې په خپو ولګي وي د خپې ډېرې بدرنګې دي، وی بیا غلې غونتې بڼې ځان کې دننه کي او غلې غونتې کینی چې لکه زما خپې خو ډېرې بدرنګې دي. نو په دې کې دې طرف ته اشاره ده چې انسان په ځان باندې ډېرې ګوتې متې مه وهه، ډېر زینتونه مه کوه، ډېر په ځان کې خپل ځان مه ستړی کوه. دغې وجې نه یو حدیث کې من هم راغلی ده چې انسان به ډېره زیاته ګومنځ په ګیر او ویښتو کې نه وهي، بلکې مسلمان او انسان دا به یو ساده وي، سادهتوب به خوښوي. او نبی پاک علیه السلام هم دقه شان ساده مزاج و، صفا سوتره او ساده مزاج والا. نو مسلمان به هم صفا سوتری او ساده مزاج والا به ډېر زیات مشابهتونه به نه کوي. او څه مشابهتونه حرام دي، لکه یا سړی به د ښځې سره مشابهت نه کوي چې د ښځو لباس واغوندي، یا داسې کریم وغیره استعمال کی چې د هغې دپاره رنګ وي. ځکه فقها فرمایي چې سړی به داسې خوشبو استعمالی چې د هغې دپاره رنګ نه وي لیکن د هغې دپاره بوی وي، او ښځې دپاره به داسې خوشبوی وي چې د هغې دپاره بوی نه وي چې په پردي سړي باندې ولګېږي لیکن رنګ به ورته وي. او هغه رنګ به په خپل بدن باندې وي او هغه خپل بدن به پټ ساتلی، خپل هغه چې کوم خاوند دی یا پلار رور هغې ته ښکاره کولی شي او د نه علاوه نور چاته نشي ښکاره کولی. نو طاووس کې دې خبرې ته اشاره شوه چې ډېر زینتونه مه کوئ او ډېر ځان باندې خرچې مه کوئ او ډېر په غفلت کې مه غورځېږئ، بس سادهتوب سره خپله زندګي تېروئ نو زندګي به هم اسانه وي. نن زمونږ زندګي د دغې وجې نه هم خرابه ده چې هر چا ځان نه د بادشاه لور جوړه کړې ده. 10 12 جوړه جامې به یې دار یو کس
څلور او پنځه جوړه پیزار به او دغه شان غړې او موبایل وغیره به. نو اخر دومره خرچو دپاره به ډېرو پیسو ضرورت وي او ډېرو پیسو دپاره به ډېر محنت ضرورت وي او بعضې وخت کې ډېرې پیسې بیا نه میلاویږي په ډېر محنت کې. نو بعضې وخت کې بیا سړی غلا ته محتاج شي، دوکو غدارو ته او دغه شان ملاوټونو ته او سودخورۍ ته محتاج شي. نو سادگی ښه ده چې څومره سادگی دومره به د رب العالمین په رزق او زندګۍ او دنیا او آخرت ټولو کې تا ته برکت درکړي. دغه شان دویم چرګو په دې کې نو علما فرمایي لکه صاحب د حیات الحیوان چې هغه ټول زناور چې څومره قرآن کې ذکر دی یا دینه بار دی دا ټول را جمع کړي او دې صفات بیان کړي دي. وی دې چرګ یو مصیبت دی چې دا ډېر شهوتي دی، د شهوت ډېر زیات دی او انسان ته په دې کې دې طرف ته اشاره ده چې خپل شهوت دې کنټرول ساته. یو حدیث هم د نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وي تاسو ما ته د دوو شیونو ضمانت راکړئ او زه به د جنت ضامن شم ستا دپاره. یو ضمانت د مابین اللحیتین د دو جاملو په منځ کې چې کوم زبان دی د دې ضمانت ما ته راکړه دا ژبه دې غلطه مه خوځوه. یو بل روایت کې راځي چې سحر شي دا ژبه دا ټول بدن دې ژبې ته په جرګه شي چې ګوره غلطه مه خوځېږه. که ته غلطه خوځېږي نو په دنیا کې هم ستا د وجې نه ما ته تکلیف رسېږي او په آخرت کې بیا ستا د وجې نه عذاب. او یو بل روایت کې راځي دا ژبه چې کومه ده وایي دا په منزله د سمسۍ او د چمچې ده او اندرون په منظره د لوښي دی. نو د څه اندرون پراتی ستا په زړه او دماغ او سوچ کې هغه په دې ژبې په ذریعې سره بهر راوځي. د دغې وجې نه سلفو به فرمایله چې خبرې کې دا د لاندې نه راوځي او د دې نه یو بل شی وځي په بل لاره چې هغې سره د انسان اودس ماتېږي. لهذا دا خپله خبره د هغې سره مه مشابه کوه چې بد بوی ونه کړي، څوک خفه نه کړي، د چا په زړه کې درد او د چا زړه ازار نه کی. لہذا خپله ژبه دې په کنټرول کې ساته. نو د نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام فرمایي مابین اللحیتین د دوو جاملو په منځ کې دا ګمه ژبه ده د دې ضمانت ما ته راکړئ دا صحیح استعماله کوي، دا درسته استعماله کوي، زه به ضامن شم ستاسو دپاره د جنت. او دویم په مابین د دو پتونونو کې چې شهوت دی او هغه خاص اندامونه دي د دې ضامن شه چې دا غلط استعمال نه کړي. خپل شهوت دې کنټرول ساته ځکه تا سره نفس دی او تا سره شیطان دی. دغه وجه نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام به فرمایل چې ای ځوانانو ډلې، ای ځوانانو تاسو ودونه وکئ او که چېرته ودونه هم په وس کې نه وي نو بیا روجې ونیسئ ځکه روجه نیول د انسان شهوت کمزوری کوي او د انسان نظر ټیټوي او دې سره انسان کې تقوا پیدا کیږي. نو چرګ دې دپاره چې دا شهوتي دی او موږ ته په دې کې دې طرف ته اشاره ده چې هلکه دا کنټرول کوي. که شهوت دې کنټرول نه کړه نو تباه به شي، که شهوت دې کنټرول نه کړه نو برباد به دې کي، دنیا به هم دې خرابه کي او آخرت به هم دې خراب کي. بل دا شهوت داسې یو شی دی چې دا دومره نقصان ده دی چې کله غلط استعمال شي دې سره ستا دماغ هم خرابېږي، دې سره ستا زړه کې فساد راځي. نو ټول ورځ او ټوله شپه به دې پریشان او په خفګان کې وي. او چې کله شهوت غلط استعمالیږي نو ستا د مخه چې کوم نورانیت دی هغه به خرابېږي هغې سره. ستا د زبان چې کومې خبرې دي هغې کې به هغه خوند نه وي، ستا په خبرو کې به روب نه وي، ستا نه به څوک متاثره کېږي نه. لہذا د دې کنټرول پکار دی، دا په خپل کنټرول کې ساتل پکار دي. د دغې وجې نه سلفو فرمایله وایي دا شهوت ابتدا کې وړوکی مار وي نری او نری مار زر مړ کېدی شي، زر وجلی شي انسان. او وایي که دا دې ونه واجه او پرېږدې خو دې زمړه وړوکی دی دا خو دې وخت کې چیچل هم نه کوي. وایي دې نه به یو وخت غټ اژدها او غټ خامار جوړ شي. نو دغه قسم دا شهوت به بعضې وخت کې چې انسان یې کنټرول نه کړي دومره غټ اژدها ته جوړه کړي چې بیا تام وخوري، ستا نسلونه هغې د وجې نه تباه شي. ځکه چې یو انسان کله د ګناه کارونه کوي نو بیا د دې به ده ته په خپله میلاویږي، د ده بچي غلط استعمالیږي، د ده ځوانان غلط استعمالیږي، د ده معاشره بربادیږي. دریم کونتره وه او دې کونتره کې یو صفت د غفلت دی، دا ډېره غافله ده. د دغې وجې نه ښکارین د دې ښکار هم ډېر زر کولی شي. او بعضې مشران خبره کوي وایي دا کونترې باندې چې کله پیشو را منډه کي وایي ده کې دا وس نه غافله چې ټوپ کې والوځي وي سترګې پټې کړي چې زه ورته نه ښکارم، حالانکه ده ته هغه نه ښکاري، پیشو ته ښکاري دې کې راشي او پیشو دا وخوري.
نو پیشو د کونتره کې غفلت دی. په دې کې دې طرف ته اشاره چې انسان غافل کېږه ما، غفلت مه کوه، غفلت به دې تباه کی، غفلت به دې خراب کی، غفلت به دې زندگیم خراب کی، دنیا به هم دې خراب کی او آخرت به هم دې خراب کی. نن مونږ انسانانو کې ډېر زیات غفلت دی او غفلت مونږ کې دا دی چې مونږ د دوه شیانو لپاره پیدا یو. یو دا چې مونږ د ورځې دپاره چې ورځ د دې کې به مونږ عبادت کوو، خپل معاش دپاره به طلب کوو، او شپې مونږ رب العالمین خوب ته رالیږلی دی. مونږ اکثره شپې کې خوب نه کوو، یا که وده کېږو ناوخته وده کېږو، دې نه منع راغلی ده. یو حدیث کې راځي نبی پاک علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د ماسخوتن نه بعد دوه خبرې انسان دپاره جایز دي. یو دا که یو انسان خبره کوي د خپل کور والا سره، که کیسې کوي او که ګپ لګوي نو د خپل کور والا سره خبرې جایز دي. او دویم خبرې د میلمه سره. د دې نه علاوه هسې بازارونو کې کېناستل، هسې چکرې وهل، فضول ویښ پاتې کېدل، دا ټول ګناه ده. ځکه چې کله داسې انساني چې دې وخت نه ناوخته وده شي، بیا دې ته سحر را پاڅېدلو کې تکلیف وي، مشکل وي. او بل دا نن ساینسدانان دا خبره لیکي چې کم خلق ناوخته وده کېږي او په وخت نه وده کېږي نو د بدن کې به ډېرې زیاتې بیمارۍ نه وي، ډېرې زیاتې بیمارۍ نه به وي. یو نوی ریسرچ مې بله ورځ کاته، دا شوګر نن سبا ډېر زیات عام شو او انګریزانو په دې باندې ډېرې تجربې وکړي، وی اخیره کې دې تجربې ته ورسېدل. لیکن دا خبره هغوی عام کوي نه چې کم انسان ماسخوتن ناوخته وده کېږي او سحر وخت ناوخته را پاڅېږي، د کې به ډېرې بیمارۍ نه. او دغه کسانو کې اکثره وي شوګر وي. یو کس هغوی څارلی و او هغه به خپله زندګي ډېر په احتیاط سره تېروله، خوراکونه او خواږه ماږه به یې بلکل نه خوړله، بیا هم هغه ته شوګر ولګېده. هغه کې صرف دغه مصیبت و چې ماسخوتن به لیټ وده کېده. نن اکثره خلک دا چې 12-1 بجې وده شي او چې بیا را پاڅېږي نو په نور سره را پاڅېږي، نو دا ډېر د غفلت خبره ده. او بعضې بیا چې کله ناوخته وده شي، داسې خلک هم شته چې اکثر اذانونو سره وده شي، او اذان چې وشي بیا وده شي، بیا 12-1 بجې راوده شي، راویښېږي. دغې وجې نه بعضې ډاکټران دا خبره کوي چې کله شپه شي نو د اسمان د طرف نه یو واسکینیشن دی، واسکین ورته وایي، بره نه راځي، هارمون په نوم باندې، وایي دا دماغو ته منتقل کېږي. خو دې دپاره وایي 2 شرط دي. یو خبره دا چې کوم ځای کې ته یې دلته به تیاره وي، او دویم دا چې ته به ودی، چې کله ته ودی او تیاره وي نو دا په دماغو کې راځي. دې سره دماغ قوي وي، مضبوط وي، دې سره ستا حافظه مضبوطه وي، دې سره ستا دماغ د غم او ټینشن پریشانی د وجه نه زر متاثره کېږي نه، بلکې قوت ورکې زیات وي. نن اکثره خلک ټینشنونو اخیستي دي، پریشانو اخیستي دي، دماغ مې کار نه کوي. غټه وجه دا چې مونږ لیټ وده کېږو. په کار دا ده چې مونږ وختي وده کېږو، وختي پاڅېږو، نو دې کې به زمونږ دپاره ډېره فایدې او ډېر خیر به پکې. او بل زیات خوب نه دي کول په کار، زیات خوب کولو کې هم ډېر نقصانات دي. بعضې علما لیکلي لکه طب نبوي والا چې زیات خوب سره انسان دماغ پړسېږي، چې کله دماغ وپړسېدل د حافظه کمزوري کېږي، او چې کله دماغ کمزوري شو، د دماغو مثال داسې دی لکه په ټیپ ریکارډ یا بل شي کې سیلونه، چې کله هغه سیلونه کمزوري شي نو بیا د هغه اواز هم ګډوډ شي، چینل هم سمې نه راکاږي، هغه ټول ګډوډي. نو دماغ هم چې کله مضبوط وي نو ټول انسان مضبوط وي. چې چا دماغ ډېر مضبوط وي، د بدن چټک وي، د بدن زر نه خرابېږي، په مخه کې ګونجې زر نه راځي، او دا سړی زر نه بوډا کېږي. او چې کله دماغ کمزوري شي نو بیا هر څه نقصانات ورته راځي، بیماران یې زیاتېږي. دغه شان بلډ پریشر او څومره بیمارۍ نه دي اکثره دې سره راځي چې انسان ډېر زیات خوب کوي. بل ډېر خوب سره وي حافظه خرابېږي او کمزوري کېږي، او چې سړی په ټایم باندې وده کېږي، د شپې لږ خوب کوي، وختي وده کېږي او وختي پاڅېږي، او دا قشان قیلوله کوي، نو دغه انسان به یو دا چې قدرتي به دا خوشحاله وي، او بل دا به ټینشن او د غمونه چې کوم دماغ باندې حمله کوي دې دپاره به دا مضبوط وي، او د دماغ به راګیرولی نه شي. او وی بل شی په دې کې کارغه و، او د کارغه یو صفت دا دی چې دا ډېر حرص وي، ډېر زیات حرص وي. نو انسان ته په دې کې دې طرف ته اشاره چې انسان حرص مه کوه. حرص که کې نو په عبادت باندې وکړه، حرص که کې نو علم زده کړه، د قرآن علوم باندې ځان پوهه کړه، او طلبا او علماو سره پاتې شه. لکه یو حدیث کې مرازي کن عالما، یا خو ځان نه عالم جوړ کړه، او متعلما، او یا ځان نه متعلم جوړ کړه، او یا وی د دوی خادم شه، او بل مکیږه کني هلاک بشي.
خدمت باندې رب العالمین ډېرې درجې ورکوي. نو په کار دا ده چې موږ درس ته راځو دا موږ په علم کې حسابېږو او په کار چې د طلباو موږ خدمت وکړو د نیکانو موږ خدمت وکړي دی موږ ته ډېرې فایدې ملاویږي او په دنیا کې به ملاویږي او په آخرت کې به ملاویږي لیکن موږ ته ښکاري نه. زمونږ استاد موږ ته خبره کوله پنجاب کې یو مدرسه وه وایي کې څه طلبا پاتې کېدله ډېر مخکینۍ خبره ده. وایي د پنجاب یو سیټ و هغه ته به خوراک برابرو ته طلباو ته. طلبا خو آزاد قسم مخلوق دی او دار چا خبر هم نه مني یو قسم سرکشي غونتي ورکي. و یو ځل هغه سیټ لیټ شو او ناوخته راغی او روټۍ ورته لیټه کړې وه چې دې کې طالبانو وکاته چې هلکه سیټ خو لیټ راغی دا مونځ هم نه دی کړی. وایي اواز یې وکړه چې روټۍ درته راوړم خو دا مونځ کوم. نو یو طالب یې پکې اواز وکړو چې دا خر لا اوس مونځ کوي. وایي هغه په پښتو پوهېده وایي زړه کې ویلې چې بس نن خو یې درته راوړم او تاسو باندې زما دغه نه معلومیږي روټۍ بندوبست درته کومه روزانه او لیکن بیا هم تاسو ما ته خر وایي. دا اراده وکړه چې نن ورته راوړم چې هر صحیح او سبا نه استاذ ته ورځم مولوي صاحب ته چې بس طلبا ته د خپل غم کوه نور ته زه د روټۍ قصه کې نه یم. وایي سیټ ویلې چې شپې کله اوده شومه وی رب العالمین راته د محشر میدان وښوده. وی څوک جهنم طرف ته روان دي او څوک جنت طرف ته روان دي. وی دې کې ما پسې فرشتې راغلې وی زه جهنم په لار روان کړم چې کله جهنم ته روان کړم او ډېر په یره یم روان کړی یم. وی دې کې دا طالبان روان دي د جنت په طرف باندې. یو طالب آواز کوي چې هلکه زه خر روان کړی دی. وی ورمنډې کړی دې ته راخلاص کړم. وی چې ډېر په غبراهټ سره راویښ شوم. ما ویل چې خر صحیح خوشحال ته خلاص شوم. نو دا مې دې پورې خبره کوله د نیکانو خدمت کول د طلباو خدمت کول په خپل علاقې کې چمګون کې د یتیم خدمت کول دا به رب العالمین تا ته په دې اجر درکړي او په دې کې حرص کول پکار دي. دنیا کې حرص نه دی کول پکار. یو حدیث کې راځي د انسان نه 50,000 کاله مخکې د تقدیر لیکل شوی دی او په دې کې څو اشیاء د لیکلی شوي دي. یو د عمر لیکلی شوی چې دومره عمر به او په دې کې به دا پیدا کېږي او په دې کې به مړ کېږي. بل د دین لیکلی شوی وي او بل ورسره د رزق لیکلی شوی وي. یو بل حدیث کې راځي دا رزق انسان داسې طلب کوي لکه څنګه چې مرګ طلب کېږي دته او مرګ د ده نه خطا کېږي نه. نو د ده رزق د ده نه خطا کېږي چې کوم رزق رب العالمین لیکلی دی هغه رزق به تا ته خامخا میلاویږي. لیکن ډېر کوشش ته په عبادت کې وکړه ډېر کوشش ته د الله رب العالمین په خوشحالولو کې وکړه. دغې وجه نه آیات کریمه دی رب العالمین فرمایي وامر اهلک بالصلاة واصطبر علیها لا نسألک رزقا. رب وی زستان رزق مطالبه نه کوم چې ما د پاره رزق وګټه یا ځان د پاره رزق وګټه. رب العالمین فرمایي نحن نرزقک دا رزق بس تا ته درکو. د رزق وعده رب العالمین کړی ده لیکن مون خبره الټه کړی ده. الله وی ته عبادت کوه رزق به زه درکومه. مونږ څه کړي دي مونږه عبادت پرې ښودی دی او رزق پسې شوي یو. نو رزق مخکې دی او مونږ ورپسې یو. د دغې وجې نه هغه بعضې مشران د دې مثال بیانوي. وی دا دنیا چا وکتله او د سپي په شکل کې وکتله. وی سره گنجې او لکۍ نه وه. وی تپوس یې وکړو چې دا ولې. وی په دنیا کې دوه قسمه خلک دي. یو قسم هغه خلک دي چې ما غواړي او ما طلب کوي او شپه او ورځ او دنیا. وی د هغوی نه زه مخکې یم او هغوی راپسې دي. وی دا لکۍ مې چې نشته نو هغه کله کله راورسېږي او لاس راواچي نو زما لږه حصه هغه ته ورمیلاو شي. وی په دنیا کې چا هم زه نه یم ګیره کړې او لږه حصه دا څومره خلکو څومره دنیاګانې دي دا زما هغه لکۍ ده او نه مې ګیرولی شي او نه به مې ګیره کړي. او دویم قسم هغه دي چې هغه د الله والا دي او هغوی ته څه رب العالمین لیکلی ما وی هغوی پسې زه منډې وامه خو لیکن هغه ما نه غواړي. وی کله کله چې ورنږدې شم نو په سر لغته راکړي د دغې وجه نه مې سر گنجی دی. نو دنیا طرف ته حرص نه دین با طرف ته حرص کول پکار دي. خپل هم ځان په دین کې تکړه کول پکار دي. ډېر وخت په دین کې مصرفول پکار دي او خپلو بچو باندې هم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. وَإِذْ قَالَ او کله چې ویلي ابراهیم علیه السلام رب ای رب زما کیف تحیی الموتى چې څرنګه ته ژوندي کې مړي. رب ارنی یا الله ما ته وښیه چې په کومې طریقې سره ته مړي ژوندي کې. قال ورته ویلي رب العالمین اولم تؤمن آیا ستا یقین نشته آیا ته یقین نه لري.
قال ویل ابراهیم علیہ السلام بلا ولنا ولکن لیطمئن قلبی، لیکن دې د پاره چې مطمئن شي او مضبوط شي زړه زما، چې زما د زړه یقین پې وشي. قال ویل رب العالمین فخذ بس انسا اربعة من الطير، څلور د مارغانو نه، فسرهن نو بس ټوکړي ټوکړي که دی لره. دا سر دوه معناګانې دي. بعض وی سر معنا د ځان سره اموخته کا چې بې پیژنیم، هسې نه چې دا شک دې رانشي چې کوم راوالو تل د غر طرف نه دا نورو، نه ځان سره اموخته کا او ښه وپېژنه، خپې او سر هر څه وګوره چې پوره معلومات درته وشي، یقین دې پوره وشي. او بعض وی سر نه مراد دې ځای کې په معنا د تقطیع ده، کټ کټې کا، لیکن چې کله په معنا د اموخته کولو کې او ځان سره بلدولو کې بیا بدل ته حذف راوباسي چې ثم قطعوهن، بیا کټ کټ کا. فسرهن په معنا د میلان، ځان سره مخته کا، ځان سره مایله کا. د دغې وجې نه عربۍ کې هغه سړي ته اسور وایي، د کم سړي چې قدرتي دا څټ لږ کوک وي اسور وایي هغې ته. نو فسرهن نو بس ټوکړي ټوکړي که دی لره. ثم جعل بیا کیدا علی کل جبل، په هر غر باندې منهو د دینا جزءا څه حصہ. ثم ادعوهن، بیا آواز ورکا دویلا، یأتینکا راضی بتا تا سعیا په منډه. وعلم پوهشه ان الله، چې یقینا الله رب العزت عزیز زورور دی، حکیم او د حکمت والا دی. دلته رب العالمین انتخاب د مرغانو وکړه. نو بعضې مفسرین د دې فایدې بیانوي چې انتخاب د مرغانو یې ولې وکړه. یو وجه بعضې علما دا بیانوي دا ځکه چې دا مرغه د انسان سره مشابه دی ډېر زیات، خپې د هغه هم دوه دي او د دم دوه دي، هغه په سر کې چې سترګې کوم ځای کې دي دقه شان په دې کې انسان سره ډېر مشابهت لري. او دویمه بعضې علما دا فرمایي چې د مرغانو رانیول او بیا ټوکړې ټوکړې کول دا اسانه دي، نو په اسانۍ سره به دا وکړي. او درېیمه دې خبرې ته اشاره ده که یو انسان په هوا کې وام الوزي او اسمان ته هم رسېږي، خو د مرګ نه بیا هم بچ کېدل نشته. مرغان دي هوا کې الوزي، بیا به پې مرګ راځي او دوباره به بیا رب العالمین ته خامخا پیش کېږي. بس دی ګورئ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، کله چې ویل ابراهیم علیه السلام رب ای رب زما ارنی وښیه ماته کیف تحیی الموتی، چې څرنګه ژوندي کې مړي. قال ویل الله رب العزت اولم تؤمن، آیت یقین نه لري. قال ویل ابراهیم علیه السلام بلا ولنا ولکن لیطمئن قلبی، لیکن دې دپاره چې مطمئن او مضبوط شي قلبی زړه زما. قال ویل رب العالمین فخذ بس انسا اربعة څلور من الطیر د مرغانو نه، فسرهن نو بس ټوکړي ټوکړي کا دی لرا الیک د ځان سره. ثم جعل بیا کیدا علی کل جبل، په هر غر باندې منهن د دغې مرغانو نه جزءا څه حصہ. ثم ادعوهن، بیا آواز ورکه دی تا، یأتینکا نو راضي بتا تا سعیا په منډه. وعلم پوهشه ان الله، چې یقینا الله رب العزت عزیز زورور دی، حکیم حکمت والا دی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. رب العالمین زمون صغیره کبیره گناهونه معاف کی. رب العالمین زمون نوی او زاړه گناهونه معاف کی. الہ العالمین زمون ټول گناهونه معاف کی. رب العالمین زمون ضروریات د خپل خزانو نه پوره کی. رب العالمین د ملګری دی، کوم ملګری چې ضرورتمند وي، حاجتمند وي، یا کوم ملګری باندې څه قرض وي یا څه بل څه مشکل کې راګیر وي، رب العالمین د ټولو په زړونو باندې ته پوهه علیم بذات الصدور. رب العالمین د ټولو ملګرو ضروریات او حاجتونه او مشکلات د خپل خزانو نه پوره کی. رب العالمین کوم ملګری بیمار وي یا کور کې بیماری وي، یو ملګری څه بیماری نه ویلي دي، ټولو ته دعا وکړي چې رب العالمین ټولو ته شفای عاجله کامله ور نصیب کی، د نیکو اعمالو دپاره او د خپلو خپلوانو د خوشحالۍ دپاره. رب العالمین شفای کامله عاجله مستمره ور نصیب کی، د نیکو اعمالو دپاره او د خپلو خپلوانو د خوشحالۍ دپاره. رب العالمین موږ د ګناهونو نه وساتي. رب العالمین موږ د ګناهونو تمام اقسامو نه وساتي. رب موږ د کفر نه وساتي. رب العالمین موږ د شرک نه وساتي. رب العالمین موږ د بدعت او ریاکارۍ نه وساتي. الہ العالمین موږ د دروغ ویلو غیبتون نه وساتي. رب العالمین موږ د دوکو د غدارو نه وساتي. رب العالمین موږ د خیانت نه وساتي. رب العالمین موږ د بهتان او حسد نه وساتي. الہ العالمین موږ د سود خورۍ او د حرام خورۍ نه وساتي. رب موږ د
د ټولو ګناهونو نه وساتي. الہ العالمین په دنیا کې ایمان عظیمه سرمایه ده او عظیم نعمت دی. رب العالمین تر مرګه پورې موږ دغه ایمان سره قایم او دائم ولري. رب العالمین دا مرګ او ایمان موږ سره یو ځای را نصیب کړي. رب العالمین چې کله مرګ راځي د ایمان سره مرګ نصیب کړي. رب العالمین چې کله مرګ راځي د مرګ نه مخکې زموږ ګناهونه معاف کړي. الہ العالمین د مرګ نه مخکې موږ ته داسې اعمال او اخلاق را نصیب کړي چې ته پې خوشحاله شي او ستا رسول پې رضا شي. الہ العالمین داسې اعمال او اخلاق راته نصیب کړي چې زموږ باره کې د جنت فیصله وشي. الہ العالمین موږ ته دعا چل نه راځي، د دعا طریقه نه راځي. نبی پاک علیه الصلاة والسلام چې د امت د باره کې مې د خیر دعاګانې غوښتې دي، الہ العالمین زموږ ټولو پکې حصه وکړي. رب العالمین د کوم اشیاو نه چې پناه غوښتې ده رب موږ ته د هغې نه پناه راکړي. رب مرګ د ایمان سره موږ ته نصیب کړي. رب مرګ د شهادت موږ ته نصیب کړي چې کله مرګ راځي د عظیمه کلمه په زبان راوړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم. السلام علیکم. څنګه راوړه کنه ښه کار که ساری را کوزي سار زما پته نه لګي را کوزي کېږي. السلام علیکم وایي په خیر. السلام خیر ته تم خدي دغه تم برابر دی یخنۍ سره څنګه جی یخنۍ خدا کړی نه تنګ کړی نه ښه مونږ ته دعاګانې کوئ. نور دي تاسو ویلې لکه السلام علیکم تاسو خبره کوله ښه ښه السلام علیکم یخنۍ لا خیر دي خیر دغه مولانا صاحب د سار مازنه بعد د خوب څنګه دی سار مونږ شو کې یاره سار مونږ چې څوک پرې نور نه راختلی که نه او عذر درته نه یو سړی بیمار یې غبېله خبره نه لکه همدغسې یاره نور پورې انتظار کول پکار دی چې نور راوخېږي. ځکه یو ځل فاطمه رضی الله عنها پرته وه د الله نبي وخوځول پکوي چې پاسې د دې وخت کې رزق تقسیمېږي. نور حرام نه دی حرام نه دی. او مونږ به د دا کې شیخ عبدالسلام صاحب ترجمه کوله نو هغه به ویلې چې سهار وختي ویده کېږي. هغه به داسې چل و چې 7 بجې به ترجمه شروع شو تر مازدیګره پورې به وه نو بیا به خوب به درځي. نو حرام نه دی او حرام ورته نه شي ویلی. نو السلام علیکم. څه حال احوال دی؟ څه خبره خو نشته.